بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. اے هاغو خلکو چې ایمان هم راوړی دی، که تاسو زما په لاره کې د جهاد کولو دپاره او زما د رضا په خاطر وطن پرېښو او د کورونو نه وتلي نو زما او خپل دشمنان دوستان منیسئ. تاسو هغوی ته د دوستۍ پیغامونه لیږئ په داسې حال کې چې کم حق دین تاسو ته راغلی دی د هغه د منلو نه هغوی انکار کړی دی، او د هغو چلن دا دی چې پیغمبر او پخپله تاسو صرف په دې ګناه د وطن نه وباسي چې تاسو په خپل پروردګار الله باندې ایمان راوړی دی. تاسو په پټه پټه هغوی ته دوستانه پیغامونه لیږئ په داسې حال کې چې څه چې تاسو په پټه کوئ او څه چې په ښکاره کوئ په هر څه زه پوهیږم. هر څوک چې تاسو نه داسې وکړي هغه یقینا د سمې لارې نه بې لارې شو. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. نو د هغو چلن خدا دی که هغوی چرته تاسو کابو کی نو د ستاسو بښکاره دشمنان شي او په لاسونو او په ژبو سره درته آزار درکي او هغوی به د زړه نه دا غواړي چې تاسو هم کافران شئ. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. د قیامت په ورځ به نه ستاسو خپلوي څه په کار راشي او نه ستاسو اولادونه. په هغه ورځ به الله ستاسو تر منځه بېلتون راولي او څه چې تاسو کوئ الله یې ښه ویني. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. مسلمانانو ستاسو د پاره په ابراهیم او د هغو په ملګرو کې یوه بهترینه نمونه ده چې هغې خپل قوم ته په ډاګه وویل چې موږ د تاسو نه او د ستاسو د دغو معبودانو نه چې تاسو یې د الله په ځای بندګي کوئ که
قطعی بیزار یو مونږ د ستاسو عقیدو نه منکر یو او زمونږ او ستاسو ترمنځ تل د پاره دشمنی شوه او تاسو سره بغض او کینه شوه تر څو پورې چې په یو الله ایمان را نه وړئ خپل پلار ته د ابراهیم دا وینا د دینه مستثنا ده چې زه به د ستا دپاره د مغفرت دعا هرومرو وکم او د الله نه ستا دپاره څه لاسته راوړل زما په وس کې نه دي او د ابراهیم او د هغه د ملګرو دعا دا وه چې ای زمونږ پروردګار هم دا تا باندې مونږ توکل وکړو او هم دا ستا طرف ته مونږ رجوع وکړو او هم دا ستا حضور ته بیا زمونږ راګرځېدل دي ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اے زمونږ پروردګاره مونږ د کافرانو په ازمیخ کې ما اچوه او اے زمونږ پروردګاره زمونږ د ګناهونو نه راتېر شه بېشکه دا هم ته برلاسې او د حکمت څښتن یې لقد كان لكم فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد هم دغو خلکو یعنی د ابراهیم او د هغه د ملګرو په چال چلن کې ستاسو دپاره او د هر هغه چا دپاره غوره نمونه ده چې د الله او د آخرت د ورځ هیله من وي او که د دې نه څوک سرکشي وکړي نو الله بې نیازه او ثنای ویلې شوې ده عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لري نه ده چې الله یو وخت ستاسو او هغو خلکو ترمنځ مینه واچوي چې د هغو سره نن تاسو دشمنی راخستې ده الله لوی قدرت لري او هغه بخونکې مهربان دی لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الله تعالی تاسو د دې خبرې نه منې کوي چې تاسو د هغو خلکو سره د نیکۍ او د عدل چلن وکئ چې هغوی د دین په باب تاسو سره جنگ نه دی کړی او تاسو یې د خپلو کورونو نه یې ویستلي الله عدل کوونکي خوښوي إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الله تعالی چې د کمی خبرې نه تاسو منې کوي هغه دا ده چې تاسو د هغو خلکو سره دوستی وکړئ چې هغوی د تاسو سره د دین په معامله کې جنګېدلي دي او تاسو یې د خپلو کورونو نه ویستلي او ستاسو په ویستلو کې یو د بل ملاتړ کړی دی کم خلک چې د دغو کفارو سره دوستي وکړي هم هغوی ظالمان دي يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن
وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. اے مومنانو، کله چې مومنې ښځې هجرت وکړي او تاسو له راشي نو د هغو د مسلمانۍ تحقیق وکئ او د هغو د ایمان په حقیقت باندې الله ښه پوهیږي. بیا کله چې تاسو ته معلومه شي چې هغوی مومنې دي نو هغوی بیرته کافرانو ته مه لیږئ، نه هغوی د کافرانو دپاره روا دي او نه کافران د هغوی دپاره روا دي. د هغو کافرانو میړونو چې کم مهر هغو ته ورکړی و هغه هغو ته ادا کوي او هغو سره نکاح کولو کې په تاسو څه ګناه نشته. کله چې تاسو د هغو مهر هغو ته ورکئ او تاسو په خپله هم کافرې ښځې په خپله نکاح کې مه ساتئ. کم مهر چې تاسو خپلو کافرو میرمنو ته ورکړی و هغه تاسو بیرته وغواړئ او کم مهر چې کافرانو خپلو میرمنو ته ورکړی و هغوی دې هغه بیرته وغواړي. دا د الله حکم دی، هغه ستاسو ترمنځه فیصله کوي او الله پوه او د حکمت خاوند دی. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. او کستاسو د کافرانو میرمنو د مهرونو نه یو څه تاسو ته د کافرانو نه بیرته په لاس در نشي او بیا د ستاسو وار راشي نو د کومو خلکو میرمنې چې هلته پاتې شوي دي هغو ته هغو عمره څه ورکړئ چې د هغو د ورکړو مهرونو سره برابر وي او د هغه الله نه ویرونکي اوسئ چې په هغه ایمان راوړی دی. یا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم، کله چې تا ته مومنې ښځې د بیعت کولو دپاره راشي او د دې خبرې واده وکړي چې هغې به د الله سره څوک نه شریکوي، غلا به نه کوي، زنا به نه کوي، خپل اولاد به نه وجني او د خپلو لاسونو خپو په وړاندې به څه بهتان جوړ کړی نه راوړي، یعنی هغه ماشوم د خپل میړه ته نه منسوبوي چې د بل چا نه یې زیږولی وي او د نیکۍ په کار کې به ستا نافرماني نه کوي، نو د هغو نه بیعت واخله او د هغو په حق کې د الله نه مغفرت غواړه، یقینا الله بخونکې او رحم کوونکې دی. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد
قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. اے مسلمانانو هغه خلق دوستان منی سي چې الله ور باندې غضب کړي دي چې د آخرت نه داسې نا امید دي لکه څنګه چې په قبرونو کې پراته کافران نا امید دي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.